السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن به روغ او جوړ وئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. سیدرا چین یا سیدرا بانک که تاسې په ګوګل کې معلومات وکړئ، دا د قطر هیواد یوه کرنسي ده د سیدرا بانک لخوا چې د قطر هیواد دی د هغو لخوا د کرنسي جوړه شوې ده. دا لومړنۍ کرنسي ده چې په یو مسلمان هیواد کې جوړه شوې ده. دوی قطر هیواد داسې اټکل کوي چې دا کرنسي چې لنچ شي نو د دې قیمت به ډیر پورته وي. نو غوره مې وګڼله چې په دې کرنسي باندې درته یو ویډیو جوړه کړم، ځکه په دې کې د اکاونټ جوړول سخت دي. د دغه ویب سایټ لینک به تاسو ته ولیږم. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دا صفحه راشي. تاسې به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ، کریټ ان اکاونټ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به دغه صفحه راشي. کله چې دغه صفحه راغله کریټ اکاونټ، ایمیل ادرس کې به ورته ایمیل ورکړئ، انټر یور ایمیل. کله چې تاسو ایمیل ادرس ورکړ نو دغه چیک چې ده دا به ترسره شي او په رجسټر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په رجسټر باندې کلیک وکړ نو په دې ډول یو صفحه به راشي چې تاسو ته به لیکل شوی وي وی هاو سینډ ان ایمیل ټو ایمیل، پلیز کلیک د لینک ان د ایمیل ټو وریفای یور ایمیل ادرس. یعنی ستاسو ایمیل ته یو ایمیل لیږل شوی ده، هلته به په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او خپل ایمیل ادرس به وریفای کړئ. نو تاسو به لاړ شئ خپل ایمیل ته. کله چې تاسو لاړئ ایمیل ته، په ایمیل کې به په دې لینک باندې کنفرم یور ایمیل ادرس په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړ نو ستاسو ایمیل ادرس به وریفای شي. کله چې ستاسو ایمیل ادرس وریفای شو نو تاسو ته به دغه صفحه راشي، سیټ یور پاسورډ. نیو پاسورډ دلته به پاسورډ ولیکئ او دلته به کنفرم کړئ. کله چې تاسو پاسورډ ولیکو او کنفرم وکړ نو سیټ پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ پاسورډ به جوړ شي. کله چې تاسو پاسورډ ورکړ نو تاسو ته به په دې ډول صفحه راشي. دلته به یوزر نیم، دلته به یوزر نیم ولیکئ. فرست نیم دلته به لومړی نوم د تذکرې مطابق، لاست نیم دلته به تخلص، کنټری دلته به افغانستان انتخاب کړئ او له هیواد ښکته له کنټری ښکته به د موبایل نمبر راغلی، په هغې باندې به کلیک وکړئ او خپل د موبایل نمبر به له کوډ سره ولیکئ. کله چې تاسو دا انتخاب کړل نو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړ نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. کله چې تاسو دا یوزر نیم، فرست نیم، لاست نیم، هیواد، موبایل نمبر ورکړل، هغه انټر کړل نو ستاسو اکاونټ به جوړ شي. نو دا صفحه به ښکته راکش کړئ او دلته د پاست دا کوم درې خطونه چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړ نو بیا به راشئ په دې پارټنرز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پارټنرز باندې کلیک وکړ دلته به سیدرا بانک راشي. نو په دې باندې به کلیک وکړئ، سیدرا بانک. کله چې تاسو په سیدرا بانک باندې کلیک وکړ نو تاسو به یو بل سایت ته لاړ شئ. دلته به لږ منتظر شئ او سایت به خلاص شي. کله چې دا سایت خلاص شو نو دلته به دا صفحه به پورته کوي او کلایم به لیکل شوی وي. په هرو 4 ساعتونو کې په دغه آپشن باندې د کلایم په آپشن باندې کلیک کوئ او تاسو ته به 2 سیدرا پوینټ درکوي. نو له دغه اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ، له دغه ویب سایټ څخه. کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړ ایمیل ادرس او موبایل پاسورډ به ولیکئ. بیا به پلی سټور ته لاړ شئ او سیدرا بانک به ولیکئ، اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او هلته به ساین اپ ترسره کړئ، خپل اکاونټ به هلته داخل کړئ. دا یو ډېر ښه اپلیکیشن ده. که تاسو یې سرچ وکړئ، که تاسو پلټنه وکړئ، په ګوګل کې پلټنه وکړئ یا د قطر هیواد په ډیرو مشهورو ویب سایټونو کې پلټنه وکړئ یا ممکن د الجزیره په ویب سایټ کې هم د دې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا یو ډیره ښه پروژه ده، حتما ورڅخه ګټه کولی شئ.
له دې اپلیکیشن څخه حتما استفاده وکړئ. فرصت له لاسه مه ورکوئ. ستاسو لپاره په راتلونکي کې ګټور تمامیدلی شي. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.